السلام علیکم ګرانو دوستانو، یوې بلې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. روژه کې څه وخوړل شي او څه نه چې له تندې او لوږې مو وساتي. موږ غواړو د روژې اړوند هر اړخیزه مطالب تاسو سره شریک کړو، نو راتلونکي ویډیوګانو لپاره زموږ چاینل خامخا سبسکرایب کړئ. ملګرو کوشش وکړئ له هغه خوراک څخه ډډه وکړئ چې زیاته مساله پکې کارول شوې وي. روژه ساتونکی باید د شپې لخوا لږ لږ اوبه وڅښي ترڅو یې په بدن کې جذب شي. په یو ځل ډېرې اوبه څښل بدن ته ګټه نه رسوي. د شپې یو پیشلمي زیاته تازه میوه او سلاد باید وخوړل شي، ځکه چې دا شیان په خپل ترکیب کې ډېرې زیاتې اوبه لري او تر ډېره وخته انسان لوږې او تندې ته نه پرېږدي. روژه کې کوشش وکړئ چې د مالګې په ځای لیمو وکاروئ. نه یوازې دا چې لیمو د مالګې ځای نیسي، بلکې هغه مو له تندې څخه هم مخنیوی کوي. او بل باید پیشلمي کې له تروو شیانو څخه په کلکه ډډه وشي، هغه که سرکه وي، که اچار وي او یا کوم بل تروش شی، ځکه تروش شی انسان ژر تږی کوي. بعضې کسان د اوبو په ځای شربتونه او ګازي مشروبات کاروي چې دا هم ډېره ناوړه اغېزه لري. معده کمزوري کوي او د هضم نظام ګډوډ کوي. او همدې ته ورته هغه مشروبات چې زیات رنګ پکې کارېدلی وي او خواږه وي، له هغوی څخه هم باید ډډه وشي. په هغه کې زیاته اندازه بوره او شکریم کارولي وي. دا شیان بدن ته ډېر زیان رسوي، نو تر ډېره حده دې کوشش وشي چې ساده اوبه وڅښل شي. خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او شریک یې کړئ تر څو نور خلک هم ترې فایده واخلي. د راتلونکو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه.